د پښتو پوسټ چینل درنو او قدرمنو مینوالو سلام او احترامات می قبول کړئ. د پښتو یو سندرغاړی رڼا خان چې 21 کاله عمر لري چې هغه د خپل خاون او د خپل سخرګنۍ د ظلمونو نه ډیره زیاته تنګ شوې ده. هغه وایي چې زه غواړم د خپل خاون نه طلاق واخلم ځکه چې هغوی ما مجبوروي چې زه د هغوی لپاره ناروا او غلط کارونه وکړم او هغوی په ما باندې پیسې وګټي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د پښتو اکثره سندرغاړي او یا ډانسرانې داسې ناروا کارونه کوي چې ټول ماحول خراب کړی دی او د هغوی د وجې پښتو معاشره هم خرابه شوې ده. خو که موږ وګورو نو په دې هر څه کې ډېر زیات ګنهګار خاوندان دي چې همدغسې کارونه په خپلو ښځو باندې کوي او دوی ورته په قلار ناست دي. یعنې نیلم ګل، نادیه ګل او داسې نورې هم ډېرې سندرغاړې او یا ډانسرانې شته چې دغه کارونه کوي. دغسې کار رڼا خان سره هم شوی دی چې هغه وایي په ما باندې خپل خاون او خپله سخرګنۍ په ناروا او په غلطو طریقو باندې پیسې ګټل غواړي. خو زه دا هر څه د هغوی لپاره نشم کولی ځکه چې زما هم څه زندګي ده. زه غواړم چې د خپل ژوند نه خوند واخلم او نه غواړم چې داسې د هغوی لپاره خپل عزت او خپل ځان بل چا ته حواله کړم. هغه وایي چې دوی په کور کې د پارټۍ او کمره هم جوړه کړې ده چې هلته خلک راځي او وایي چې زما د خاون یوه خور ده هغه هم دغه پارټي چلوي او دوی ټول دغه ګټې ته ناست دي. کله چې ما دغه هر څه کول نه غوښتل نو بیا ما سره دومره ظلم وشو چې زما د سر ویښته کټ کړی شو او په قینچۍ باندې واخیستل او زه په ډېر بد حالت کې کور ته راولېږلم. هغه وایي چې زه د طلاق غوښتنه کوم، ما ته د طلاق راکړل شي ځکه چې زه دغسې زندګي تېرول نه غواړم. نو دوستانو داسې واقعاتو کې رښتیا هم اکثر خاوندان ملوث وي او هغوی په خپلو ښځو باندې دغسې ظلم کوي او غلط کار ته یې مجبوروي. موږ هم دا مطالبه کوو چې رڼا خان ته د انصاف ورکړل شي او که هغه په حق وي او خاون پرې رښتیا هم دغسې ناروا کارونه کوي نو بیا په کار ده چې د دغسې خاون نه طلاق واخلي او یو ښه انسان سره واده